बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو रफीउल्लाह امیری متا سره د ایپندون لخوانه نن به تاسو ته د موبایل نمبرونو انتقال یا کاپی کول له یو موبایل څخه بل موبایل ته خایم چې څنګه کول شو خپل ټول موبایل نمبرونو بل ټلیفون ته انتقال کړو. نو را به شو د موبایل نمبرونو آیکن باندې به کلیک کړو، بیا به راشو منیو ته، بیا به راشو امپورټ ان ایکسپورټ سیکشن ته. د ایکسپورټ په سیکشن کې تقریبا موږ درې آپشن لرو چې عبارت له ایکسپورټ ټو سټوریج چې موبایل نمبرونو میموري کارت ته کاپی کوي، ایکسپورټ ټو سیم چې موبایل نمبرونه سیم کارت ته کاپی کوي خو د 250 ځانونه زیات نه وي، او بل شیر کانټیکټ چې د موبایل نمبرونه له ایمیل له طریقې یا د واتس اپ او یا د مسنجر له طریقې بل چا سره شریک یا کاپی کوي. نو چون کې زه غواړم چې خپل موبایل نمبرونه په میموري کارت کې ثبت کړم، نو راځم ایکسپورټ ټو سټوریج باندې کلیک کوم، بیا ایکسپورټ ته راځم. دلته ما ته ویلي چې آیا غواړئ د نور اپلیکیشنونو کانټیکټ لیست یا کانټیکټ نمبرونه یا ادرسونه غواړئ چې کاپی کې. زه چون کې نه غواړم، صرف غواړم چې د ټلیفون او د سیم کارت چې کوم موبایل نمبرونه دی هغه زه کاپی کړم. نو دلته ورته ټلیفون انتخابوم، بیا لاندې راځم سیم چې سیم کارت کې احیانا کوم موبایل نمبر یا هغه راته کاپی کی، بیا راځم اوکې باندې کلیک کوم چې تقریبا څه کم 950 کانټیکټس ما سره یا موبایل نمبرونه دا کاپی کیږي زما ایس ډي کارت یا میموري کارت ته. دوستانو اوس به راشو خپل میموري کارت به چک کو چې آیا زموږ ایکسپورټ شوی موبایل نمبرونه شته او که نه. را به شم فایلز ته، لوکل ایس ډي کارت، دغه فایل چې دی چې عبارت له 401.vcf دی، دغه فایل زموږ موبایل نمبرونو ایکسپورټ فایل دی. دغه فایل تاسو کولی شئ ځان سره په کمپیوټر کې سیف کړئ او یا په خپل ایمیل کې ځان سره ثبت کړئ. که چېرته احیانا سبا ورځ تاسو موبایل خرابېږي او یا ورکېږي، نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دوباره خپل موبایل نمبرونه امپورټ کړئ یا کاپی کړئ ځان ته. اوس به راشو دوستانو دغه ایکسپورټ شوی فایل د میموري کارت له طریقې یا هم له بلوتوث یا دی پی له طریقه بل موبایل ته کاپی کوو. بیا به راشو موبایل نمبرونو کانټیکټ لیست آیکن ته چې دې باندې زه کلیک کوم. دلته په کانټیکټس کې وګورئ دوستانو ما سره یو موبایل نمبر هم صرف نشته. بیا به راشم منیو ته، بیا به امپورټ ایکسپورټ ته، بیا به امپورټ فرام سټوریج چون کې دغه موبایل نمبرونو ما سره په ایس ډي کارت کې پروت دی، دې باندې به کلیک کوم. بیا به ورته فون انتخاب کوم چې دلته اوس دغه ایکسپورټ شوی فایل په ایس ډي کارت کې پلټنه کوي ترڅو دغه فایل پیدا کړي. دغه فایل چې عبارت له 401.vcf د فایل پیدا کو، اوکې باندې کلیک کوم. دغه موبایل نمبرونه اوس کاپی کیږي. موبایل نمبرونه دوباره کاپی شو. اوس به راشو بیا خپل موبایل نمبرونه به چک کو چې آیا دغه کاپی شوي دي او که نه. بیا به راشم د موبایل نمبرونو آیکن باندې کلیک کوم، دلته به کانټیکټس باندې به کلیک کوم. دغه ګورئ دوستانو زما ټول موبایل نمبرونه بل موبایل ته کاپی شوي دي. د نورو ویډیوګانو لپاره دوستانو زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کې کاږئ. بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ. الله په امان.